پاکستان څخه د کډوالو د شړلو د مهلت پای لږ تر لږه 115,000 افغانان ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو د مهلت د پای ته رسیدو وروسته چارواکو د پنجشنبې په ورځ نومبر 2 لړم 11 وویل له 115,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه وتلي دي. د پاکستان حکومت 1.1 میلیونه افغانانو ته چې وایي په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه ووځي که نه په زوره به وشړل شي. اکثره کډوال په تیرو څو ورځو کې د ډیورن پولې ته په داسې حال کې رسیدلي چې د پاکستان پولیسو د نومبر د لومړۍ نیټې د مهلت پوره کېدو په درشل کې د افغانانو د نیولو او په زوره شړلو لپاره په لسګونو د توقیف مرکزونو پرانیستل پیل کړل. د خیبر پښتونخوا ایالت د تورخم په دروازه کې مثلاً د چهارشنبې د شپې تر ناوخته پورې د شاوخوا 28,000 ستنېدونکو کډوالو په پروسس کولو بوخت وو چې کتار تر 7 کیلومتره اوږد و. له هغه وروسته پر پوله تګ راتګ څه ناڅه کم شوی دی. په پاکستان کې د هغو افغانانو د نیولو عملیات پیل شوي چې حکومت وایي په دغه هیواد کې د قانوني اوسېدو اسناد نه لري. چارواکي همدارنګه بې اسناده افغانان هڅوي چې په خپله خوښه وتلو ته دوام ورکړي. د پاکستان لور ته د تورخم مرستیال کمشنر عبدالناصر خان وویل د مهلت د پوره کېدو له امله په لوی شمېر ناقانونه افغانان تورخم ته رسېدلي. خلک اوس هم په خوښه ستنېدلی شي خو نن ورځ پر پوله یوازې 1000 تنه موجود دي. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي یوازې له دغه ایالت څخه تر 109,000 ډیر افغانان ستانه شوي دي په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د چمن سپین بولدک د پولې د مقاماتو په وینا لږ تر لږه 18,000 افغانان له دغې لارې افغانستان ته اوښتي دي.